ماشومان د هرې ټولنې د راتلونکي بنسټ جوړوي، خو کله چې له خطرونو، زیانونو او بې پروایي سره مخ شي، نو نه یوازې د هغوی ژوند بلکې د ټولنې راتلونکی هم له ګواښ سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو ساتنه او د هغوی د حقوقو تامین د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 1404 کال کې د زیان سره د مخ ماشومانو د قضیو شمیر نږدې 15,000 ته رسیدلی دی. دغه وزارت د ماشوم د ساتنې ریاست له لارې د پراخو حمایوي پروګرامونو په پلي کولو سره د زرګونو ماشومانو قضیې تعقیب او ورته لازم خدمات وړاندې کړي دي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي چې اوس مهال د هیواد په 204 ولسوالیو کې د ماشومانو د ساتنې کمیټې فعالې دي او په منظم ډول د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه کوي. د 1404 هجري شمسي کال په جریان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 14,594 زیانمنو ماشومانو ستونزو ته رسیدنه کړې ده، چې یاد ماشومان ردی مرزي، شاقه کار، له خپل کورنۍ څخه جلا شوي او یا هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې دوی له خپل حقوقو څخه برخمن نه و، د دوی ماشومانو ستونزو ته رسیدنه شوي. همدارنګه د ماشومانو د ساتنې ریاست له لوري په 10 نورو ولسوالیو کې د ماشوم ساتنې کمیټې فعال شوي، چې په دې سره په ټولو ولایتونو او 204 ولسوالیو کې د ماشومانو ستونزو ته د رسیدو په موخه یا د کمیټې فعال شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې په تیر کال کې 404 او 200 ماشومانو او د هغوی د کورنیو غړو ته د ماشومانو د حقوقو، د چاودیدونکو توکو له خطرونو څخه د ځان ساتنې، د چاپیریال ساتنې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کړې چې د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د دوه ماشومانو او همدارنګه د دوی د کورنیو لپاره د عامه پوهاوي برنامې په لار اچولي، چې د 4,04,000 څخه زیات هیوادوال له دغه برنامو څخه مستفید شوي دي او هڅه دا ده چې د عامه پوهاوي له لارې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وشي. په دې برخه کې چې کورنۍ کوم مسؤلیت لري هغه مسؤلیتونو ته متوجه او ماشومان خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې دغه هڅې نه یوازې د ماشومانو د خوندیتوب کچه لوړه کړې، بلکې کورنیو ته یې هم د خطرونو په اړه لازم پوهاوی ورکړی دی، ترڅو وکولای شي خپل ماشومان له احتمالي زیانونو څخه وساتي. کارپوهان باور لري چې د ماشومانو د ساتنې دا ډول پروګرامونه د ټولنې پر ثبات، د جرمونو پر کمښت او د سالم نسل پر روزنه مستقیمه اغیزه لري. کله چې ماشومان په خوندي چاپیریال کې وده وکړي، نو راتلونکی نسل به هم سالم، با احساسه او مسؤل وي.